راځو تیر کلاس کې مونږه پاپ اپ مینو کې نیو پورې کار کړو باقي څه موضوعات هغه بل کار نه وایي په نیو کې لمړی چې کوم موضوع مونږ سره راځي هغه د فولډر د جوړول دي که چېرته مونږ خپل فولډر جوړ کړو نو مونږ کولی شو نیو ته راشو فولډر باندې کلیک کړو نو مونږ ته به چې چېرته هم تا کلیک کړي هلته به تاته یو فولډر درکوي او نوم به نیو فولډر وي که ته غواړې نوم یې بدل کړي نو ته کولی شي په خپله خوښه نوم ورکړي مثال کوم چې مای فولډر انټر یې کړه نو نوم به تا سره هماغسته واوړي بل فولډر جوړه نو راइट کلیک راشه نیو ته او دې نه فولډر باندې کلیک نه دا به بل فولډر درکې بل نوم ورکې ورته مثال مای فولډر 2 فولډر یې جوړ شوی اوس دا خو مانوي فولډر اخیستی و نو مونږ د نوم ورته رینیم کړه که چېرته اوس ماته څوک وایي چې د دې نوم بدل کړو نو بیا به څه کوو نو هېڅ هم مه کوئ په دې باندې راइट کلیک کړئ او راइट کلیک کول نو اوس یو اپشن دی تاسو رینیم په نوم باندې څه په نوم دی رینیم په دې په کلیک کې تاسو بیا د رینیم شو ته ورکړه چې نه زه غلط شوی یم یور فولډر نو په دې نوم یې سیف راکړه دویم چې هغه دلته هم سره ډي پاتې شوه او زه بیا دلته راځم نو دا بله دلته مه راځه فولډر انتخاب په خپل کیبورډ کې F2 بټن ووهه څه ووهه F2 بټن نو تاسو به ډایرکټ شي رینیم بشي او دا به راشي ډي به ورکړي انټر دی کې بېرته به تاسو د فولډر نوم بدل شي دا بدلوم نو بیا یې F2 وکړم او دلته بیا چې کوم فولډر نیم زه اپډیټ کوم فولډر ډیلیټول غواړم نو دلته راشي انتخاب ته راइट کلیک کړه او راشي څه وکړه ډیلیټ باندې کلیک کړه نو تاسو به فولډر څه شي ډیلیټ بشي خو یاد ساته چې کله تاسو دې کوم ته ډیلیټ کړئ دا فولډر یا دا فایل یا هر یو شی چې وي هغه کمپیوټر ته نه ډیلیټ کیږي بلکې له دې ساحې څخه ډیلیټ شي چېرته ځي د سایکل بن ته ځي او سایکل بن څه دی لکه په وطاق کې ډسټبن دوستو تاسو مکمل کې کړی نه دا ډاټا تاسو دلته موجود وي فولډر پسې بل موضوع موږ ته د شارټکټ دی زه غواړم یو شارټکټ وکړم شارټکټ ته وي پرون چې ما تاسو ته کوم موضوع تشریح کړم هغه شارټکټ دی دا راइट کلیک کوم راځو نیو ته او ته چې را ماته نیو شارټکټ راکړه دا نیو شارټکټ زوم چې را شارټکټ څه لپاره جوړ نو په براوز باندې کلیک کړئ چې کلیک کې مثال یو فولډر لپاره جوړم کوم فولډر لپاره زم چې را دسو کا نو را د شدت پی سي تا پدې کې دنه موږ سره مثال خبرې کې ډرایو ته راشه او په دې ډرایو کې مثال ماته یو فولډر سلایډز په نوم باندې او په دې کې موږ سره جاوا سکرپټ د دې تمام شارټکټ جوړ کړو اوکې کا به اوکې کا نیکسټ کا نوم ورکړه سنوم ورکوم چې مای جیس او زه راځم فینیش کلیک کوم نو ګوره دا فولډر شارټکټ دلته موږ سره جوړ شو زیاتره خلک په دې کې ځینې شارټکټونه داسې جوړوي چې مثال له خبرې په هغه باندې تاسو کولی شئ کمپیوټر چیک کړئ شټ ډاون کړئ مثال تاسو په دې کې چې شټ ډاون فاصله به ورکړئ -T او سلیش به ورکړئ او نور څه موضوعات اوري کو چې دا دومره مهمه موضوع نه ده ځکه کوم یو شی چې دی چې دا الریډي موږ سره په سي ډرایو کې پروت وي نو دوی هغه اکسس کې چې کله دا ډبل کلیک کوي نو تاسو هغه کمپیوټر چې بندي دا د مهمه موضوع نه باقي کله شارټکټ جوړه دي طریقه تاسو اگر نه علاوه بل موضوع چې دلته چې کوم موضوعات دا هم تاسو دي چې ټول موضوعات دي یو سیستم پروګرامز یو چې تاسو سره اپلیکیشنز دي پدې کې دا مایکروسافټ ایکسس چې دی مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ ګوګل ډاکس ګوګل شیټس ګوګل سلایډز ایکسس ډیټابیس پاورپوینټ ونرالشپ دا چې دی او ایکسل دا ما انسټال کړی نو راغلی چې انسټال نه کې دا تاسو نه راځي او دې موضوع دا د چې تاسو دا پروګرام نه خاصه نو تاسو د ډاکومنټس جوړول شي مثال د ما مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ په کار د په دې باندې کلیک کوم نو ما د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ راکړي مثال د ما ایکسس په کار د په دې باندې کلیک کوم ما ته ایکسس راکړي زما مثال ډیټابیس په کار د په دې باندې کلیک کوم ما ته شیر راکړي ډیټابیس راکړي یا زما څه په کار دی زما مثال خبره پاورپوینټ په کار دی نو زه د څه کوم په دې باندې کلیک کوم نو د کوم څه شیر راکړي پاورپوینټ راکړي موضوع باندې پوه شئ نو دا سره د قانون د خلاصولو د ډاکومنټ د جوړولو طریقه ده دلته کوم موضوعات بل مهم دي یو مستندر دی او یو مستندر زب دی دا کوم فولډر دی یا وینډوز ارشیو دی یو مستندر زب ارشیو دی دا زب چې دا د وینډوز سره خپل انسټالېږي دا په کمپیوټر کې موجود وي او دا مستندر چې دا په څوک کې جوړي دا په ډاونلوډ کمپیوټر کې به انسټالې او دا په تاسو باندې کار کوي او دوه کې فرق نشته ډېر کم فرق دی په ټولو زیات خلک دا یو استعمالي کوم یو تاسو ته ډاونلوډ د دې کې فنکشنالټي شوی زیات زه کوم نمونه پر دې خبره کوم
د دې فولډر ښېګڼه دا ده چې دا یو رقم ته ستا دا فایلونه ګروپ کې ساتي. څه کې ساتي؟ ګروپ کې. ګوره که تا ته یو څوک وایي چې یاره ما سره سل عکس دی او دا سل عکس ما ته په ایمیل کې ولېږه، نو که ته دا سل عکس په ایمیل لېږي نو ته دا یو فولډر کې یو ځای نشي لېږلی، ته به دا جلا جلا لېږي. مطلب دا ټول به په یو ځای اپلوډ کوي خو دا به جلا جلا اپلوډ کېږي. یو څوک وایي چې نه دا دې څه کړی دا سل عکس به یو ځای ډاونلوډوم، یو فولډر کې واچوه ما ته راولېږه، نو تاسو بیا څه کوئ؟ دا یا زپ فولډر کې اچوئ یا به تاسو مینرایټ کې اچوئ. نو دې مطلب دا چې څو فایلونه سره یو ځای کړو بیا تاسو چېرته لېږئ. بله خبره دا دا یو رقم د کمپریسر دی. مثال که دې که 3 MB ډاټا شي نو دا به تا ته 50 جوړوي. مطلب ډاټا څه کوي؟ کمپریس کوي. خو چې بېرته دې ډاټا راوباسي نو بېرته خپل اصلي حالت کي. خو صرف دې له خاطر چې دا ډاټا یو نه بل ته وي نو ستاسې باید څه شي؟ کم شي. بله موضوع دا ده چې دا تا ته سکیورټي لپاره هم ښه کار کوي. دې ته وایرس کله هم نشي داخلېدی. نو دې کې چې کوم سافټویر کوم فایلونه کوم شیان ساتي هغه به د وایرس څخه بچ وي. او بله موضوع دا چې تاسو په دې کې کولی شئ فایلونو ته پاسورډ هم ورکړئ. نو اوس لازم دا خلاصوم او په دې کې موږ سره فل حال یو شی هم نشته. نو دلته موږ شیان څنګه راوړو؟ نو څو طریقې دي، مختلفې طریقې دي. تر ټولو اسانه طریقه ده په دغسې راواله دلته یې ور واچوه. نو تاسو وایئ چې دا وړې دویم چې وره یې وړه، نو ګوره تاسو دا دویم دلته راواچوه ور واچوه، نو تاسو به راشي. دا یې اسانه طریقه. بله طریقه داسې ده چې دلته موږ سره یو اپشن دی. د څه په نوم باندې دی؟ ایډ په نوم باندې. مثال دا فولډر اوس ډیلیټ شو، دلته چې ډاټا لري دا خپله ډیلیټ کېږي. بل مې جوړ کړو، دا مې خلاص کړو او دلته راځم ایډ باندې کلیک کوم. نو ما ته وایي چې ښه ډاټا ایډ کړی چې ډاټا ایډ کوم. ما ته وایي چې کوم ځای نه ایډ کړی ډیسکټاپ نه ایډ کوم. ډیسکټاپ نه چې ایډ کړې دا به راوالې دا به راوالې دا به راوالې دا به راوالې اوکې دی کې دا به دلته موږ سره ایډ شي. اوکې کړم تاسو سره ایډ شو. دا سمپلي د ایډ کولو طریقه ده. او بیا داسې هم کولی شي چې دا ټول انتخاب کړي او انتخاب نو څه کې په دې رایټ کلیک کړي او څه انتخاب کې ایډ ټو ارشیف په دې په کلیک کړي. نو دا تاسو چې تا رایټ ته واړم زه مو رایټ ته واړم. تاسو دا بدلوي هم شي چې انتخاب دې دا رایټ تاسو کولی شئ د زپ هم انتخاب کې دې پسې مګر دا دونه استعمالي تاسو ورسمه تاسو کولی شئ زپ هم انتخاب کې. یاد ساتئ د زپ فولډر په رایټ کې خلاصيږي، د رایټ فولډر په زپ کې نه خلاصيږي. موضوع باندې پوه شئ. نو کدا دا زپ کو بیا دې خلاصې نو دا په زپ کې خلاصيږي په رایټ کې. او کدا د رایټ بیا رایټ یې باندې په رایټ کې خلاصيږي په زپ کې نه خلاصيږي. او تاسو ته څه پته لګي دا رایټ دا زپ دی نو په کوم فولډر تاسو جوړوي. مثال د خبرې دا تا جوړ کو نو دلته وڅو کې د ایکسټنشن په ګوري یا په دې رایټ کلیک کې پراپرټي ته براشي او پراپرټیز کې بچیا ګوري دا یو ګوري. کدا تاسو رایټ نو دا تاسو رایټ دی او کدا راشي مثال د خبرې او دا زپ راوالم په دې باندې رایټ کلیک لمه راشم پراپرټیز ته نو دا موږ څه دی زپ دی. موضوع باندې ورته دې لکه دا نو بل طریقه هم تاسو وی چې دا طریقه شو. اوس پاسورډ څنګه ورکو؟ مثال دا ډاټا دا رایټ می کلیک ورو تنو چې تاسو کدا شیفټ واچوا نو ماته وی چې کوم فارمټیزم چې راځي پاسورډ ورکې او پاسورډ ورکوم څنګه ورکې سیټ پاسورډ باندې کلیک کړئ. پاسورډ چې یو بدرې دی امدا یو بدرې بلان نه ورکې دوستو کنفرم شي مطلب پاسورډ د غلط نه ورکړم نو بیا یو بدرې ورکړو اوکې دې کړې او بیا دې اوکې کړې نو دا به تاسو راشي. اوس کته دا خلاص کړئ او په دې کې دا فایل خلاص نو تاسو وی تاسو به چې پاسورډ ورکړه ډبل کلیک کړئ تاسو وی انټر پاسورډ چې پاسورډ نه ورکړه دا به تاسو نه خلاصيږي. زراعت مثال داخله ته نماز چینجر پاسورډ مې ورکړو اوکې مې کړو نو موږ سره څه شو فایل خلاص شو. به ته ډیلیټ کړو به څه کولای شي دا ډیلیټ کړي نو دا موږ سره د رایټ او د زپ خبره ده. که زپ هم جوړوم دا څه کار کوي. که راشم وینډوز زپ خلاصوم نو زپ کې هم همدغه موضوعات په دې شرط چې تاسو را وینډوز کمپیوټر کې انسټال وي چې انسټال نو بیا تاسو دا اپشن نه ډیر نه راځي. وجود یو بل موضوع ده ډیټا په دې کې ورواچولا لیکن ډیټا ورواچول د چې کله کار کوي دا په ډیټا راوباسي څه پکې ډیټا راوباسي. ډیټا په څنګه راوباسي؟ ډیټا په دې راوباسي دا به انتخاب کړي اسانه طریقه دې نه راوړل د شکل ټراک کا نو تاسو به ډیټا راوړي دا معنی چې دا الریډي موجود دی بس می ولا چې موجود دی او یا څه کو کتاب انتخاب کړي او راځي ایکسټریکټ ټو تا او دلته براشي مثال ډیسکټاپ ته وړما یا ډاکومېنټس ته وساو کې کا نو ډیټا به وځي اوس راشي چې د سپیس تا او په دې سپیس کې تاسو راځي پورې فولډر دی ها ډیسکټاپ ډاکومېنټس ډاونلوډ میوزیک پکچرز ویډیو دا چرته وي دا په دې سپیس کې وي. دې سپیس کې دلته تاسو هڅه موجود دی چې ډاکومېنټس راوړو پیا نو ګورغه په دې چرته راغلي ډاکومېنټس راغلي فکر هم له نو دا د موږ سره راغله.
نو دې رقم ته تاسو دا کولی شئ اکسپلور کړئ. نو دا موږ ته د زپ او د ونریک خبره وه. څه پوښتنه شته دې پورې نشته. نو دلته موږ ته نشته. ریسپیکټ ډاکومنټ تاسو ورډ فایل جوړئ او په دې ټیکسټ ډاکومنټ تاسو چې جوړئ نوټ پیډ فایل جوړئ. نو دا زموږ مکمل خبره څه شي وه د پاپ اپ مینو وه. تر کوم ځای پورې؟ تر نیوه پورې. دا به ستاسو کمپیوټر کې نه وي ځکه زما کمپیوټر کې ګرافیک کارډ نو دا دواړه راغلي درې واړه دا درې واړه چارجر چې ګرافیک کارډ دا دیو کړي نه راځي د ګرافیک کارډ چینجز دي سیټینګ دا کې موږ غوښتنه نه وکړو راځو خپل ډسپلی سیټینګ سره. ډسپلی سیټینګ د شراشي ډسپلی سیټینګ مطلب دا چې ستاسو د کمپیوټر ریزولوشن او سکرین کې ډاټا څنګه جوړ شي. نو په دې کې یو مهمه موضوع د برایټنس دا. نو تاسو دې د برایټنس کمول دي راولې شي نو تاسو په خپل پته نه لګي ځکه په سکرین دا او زما لپټاپ کې لګي غوړ کې د زیروم دا لري چې کله کوم کمیږي. دې نو څه دا اپشن د موږ نایټ لایټ باندې. نایټ لایټ زمانہ نایټ لایټ مطلب دا چې د شپې ډیر کار کوم. نو زه غواړم چې زما سترګې خراب نشي یا د دې سره څه ریاکشنونه کوم نو زه دا آن کوم. خدا چې کله آن کې تاسو نایټ لایټ نه آن کیږي په نایټ لایټ چې کوم ټایم ټیبل دی هغه آن کیږي او ټایم ټیبل څه نه کوي چې نایټ لایټ اف انډر 6 پی ایم مطلب دا په صبح پورې بند وي شپه پورې چې کله شپه بجې شوي نایټ لایټ په زما آن شي. تاسو په ګورم کومه زه تاسو غواړم نو بیا وسه باندې کلیک کړئ نایټ لایټ سیټینګ باندې کلیک کړئ پدې او کله پدې کلیک کړئ نو تاسو په نایټ لایټ سیټینګ راشي. اوسې آن کې ټرن آن نو نو تاسو به آن شي. آن شو کړه آل تم تاسو شو کی فکر هم ده اوسه ډیره نو ډیره کا کمه نو کمه کا نو دې ته ویل کېږي نایټ لایټ. آپ کې نو دې تاسو کولای شئ سکیجول کې پټي واقع د سهار شپږونه تر ماښام شپږ اته د ماښام شپږونه سهار ته پورې پتا آن وي. زه هم چې نه د څو کا او خدا دې چې څلور بجې ماښام کېږي نو څلور نه شروع کا او سهار چې 9 بجې پورې 9 بجې پورې او دا په څو کې دا به آن تاله نو چې کله سهار ماښام شپږ بجې شوي څلور بجې دا به شي دا به تاسو آن شي څلور بجې انتخاب کړئ او کې به کېدو تاسو او دا به وایي انتخاب کې او کې به نو دا به آن چې 9 بجې دا به شي بند بشي. زه چې زما د څه نه ده په قانونامه به کې باندې ختم خبره مشکل خو نشته ان شاء الله. دغه پس سکیل او لیاوټ راځي. سکیل او لیاوټ څه کار کوي؟ هر کمپیوټر کې چې ریزولوشن موجود وي د چا ریزولوشن څنګه د چا زیات وي زما د کمپیوټر ریزولوشن ایچ پی دا ایچ پی مطلب دا چې نو تاسو له پوره دا کول شي مونږ ته ریزولوشن وکړي. دې کول شي کمی کې مثال جوړ شي کمی کنه ګور تاسو به سکرین کمیږي سیدا چې کم شي دوه نه درکې 10 سکند دی دا چې تاسو دا پریدو کلري کی کله کیپ چارج کو نه پاتې کیږي د ریورټ نو به د خپل اصلي حالت ته وي. زرا دا مطلب چې مثال دیته والا وا نو دته اړای او په 15 سکند کې تا دا چارجز رانه وته نو خپل بچی کیږي ریورټ کیږي ها لري کیږي دته فن ساده قبل تاسو ته ځان د خاطره فنټونه اپلیکیشن ټیکست د څومره زوم وي نو زه ته یاره اکیډمي ته سلفي ستوي نو ګور تاسو ول کیږي سلفي تاسو شواله زم چر څوکا یو څو 50 کنه ګور تاسو یو څو 50 کې دومره زم څوکا یو څو 50 کنه نو باندې لاګ شي نو په دې کې عموما تاسو چې خبر چې کوم یو ریکمند کیدو ریکمند مطلب تاسو چې تاسو باندې شي او دلته به هم تاسو ما ریزولوشن ته کوي تاسو ریکمند دي باقي کوم کمې دی ریس مشکل نشته پوه شئ صرف دا د ځینې ریزولوشن کې بدین اپلیکیشن پورا نه پوهه دي دا موضوع شته نو څه مشکل نشته. ها اورینټیشن څه کار کوي موبایل کې اورینټیشن څه کار کوي خو کله به څه یاله او کله به څه یاله کنه پورټریټ لینډسکیپ کېږي نو دلته دا موضوع شته تر هغه کې کوي چې لینډسکیپ اورینټیشن څه دی لینډسکیپ دی क्या पोर्ट्रेट के नो का पोर्ट्रेट के लिए का नो को लगा बता तो दा पोर्ट्रेट तो कैसे इस्तेमाल है और लैपटॉप जैसे इस्तेमाल है नो दा पोर्ट्रेट नो वो तदा से कार के दा बता तो सब गया पदी जोड़े दो उसमें कोई हम स्टाफ उसको तरफ दे बेसम دا पिछला से केटा पक खोला बेटा जोशो زم چې دا د څو کتابو څخه چې فلپ مطلب دا لینس کې پتا به څه پشي نو ګور سٹارټ باندې نارو او دا لاندې نو وڅ چې ده دا رقم څه شو او زمام چې پورټریټ د تاسو په وینو ګور پورټریټ د تاسو څخه پارا کې نو دا تاسو ټول څه کې ترتیب وکړئ نو دا تاسو دا څه خبره شو د اورینټیشن او دا څه نه ده تاسو کوم نه کوو نه کوم جواب دی وتا احيانا چې دې ستاره د دې شی د موږ څنګه جوړو نظام ته وځو نه خپل به جوړو څه نو دې ځان کولای شي او دا ملټیپل ډسپلی لپاره دا ډوپلیکیټ بیس ډسپلی نه مطلب څه دی چې زما دا دوه ډوپلیکیټ دي الته هم شو کیږي او دلته هم شو کیږي
صحیح ده دا دلته درته نه ښیم دې ساحه کې د دې له شارټکټ ښیم دلته هم استعمالوئ ښه شارټکټ شي دی تاسو به په خپل کیبورډ کې وینډوز بټن نیسئ او ټیپ به وهئ څه به کوئ وینډوز به نیسئ ټیپ به وهئ د دې لرې ناست نه یې لږ نږدې راشئ او نه ښکارېده شو دا بېرته لاړ شئ ها نو موږ څه انتخاب کړی ډوپلیکیټ هم انتخاب کړی ورته چې زه پي سي هم انتخاب کړم نو ګوره یوازې کمپیوټر شو ایل سی ډي موږ سره بند شو که زه ډوپلیکیټ انتخاب کوم نو ګوره څه کېږي هلته هم راځي دلته که زه ایکسټینډ انتخاب کوم نو بیا به څه کېږي ایکسټینډ کې ګوره هلته څه ښکاري تا ته دلته زه پروګرامونه خلاصوم شیان خلاصوم هلته ته ښکاري نه دا څه وجه ده تا ته دوه سکرینه لاسته راغله ته دوه ډسپلی لري هغه جلا دی دا جلا دی هغه جلا پروګرام ته وایي چې دې کې جلا پروګرام او تا ته بروزر دی کنه زه هم هغه کې چلوم داسې غوږ نیو نو دې په طرف دی واچو هغه ته راغلی دا شو دلته څه دی فلحال نشته موږ ته دی کنه دې طرف ته راوړه دلته موږ ته راغلی دلته بل پروګرام خلاص کړه هلته به بل پروګرام خلاص دلته به تاسو بل پروګرام خلاص دا هلته نه هغه به دلته نه وي نو دا به چې ایکسټینډ تاسو کېږي دوه سکرینه کېږي هغه جلا تا جلا چاته کار کوي موږ دې پاتې سرویس سرویس یاد ده بس هلته چې خلاص کړه تبې د دې په راځي به تاسو وروړل دا به تاسو راشي نو تاسو ته شکایت هم ته ایکسټینډ کار دی وینډوز دې سم به ته پیو وخم بل چې سیکنډ سکرین والے سیکنډ مطلب دا نه هغه به ماته سره دی نو تاسو په یوازې اخلي او په دې سره ورغلو بس لاړ دې سره راغی نو دا مستشر اوس دلته نه خیال راغی خو دا کې ته ډوپلیکیټ کما نو بیا وشي کېږي دواړو ځایونو په پورې دي نو دا مستشر شي موضوع وا دا مستشر په ډسپلی کې د دې موضوع وا نو دا تاسو مکمل ډسپلی زوم خپل کار سره ډسپلی نو څه دا مستشر دی پرسونالایزیشن دی پرسونالایزیشن مطلب دا دی چې ته د خپل ډیسکټاپ ته چینج راوړې مثال دی عقل تک کومه په دې کلیک کوم نو دا عقل راشي ما سره په دې کلیک کوم دا راشي دا مینیمایز کړه نو ګوره تاسو دا کس راغی زه راځم مثال دا کلیک کوم نو سره به دا کس راشي زه راځم مثال دا خبرې بل کس کلیک کوم نو سره به دا راشي خو ذکر راځي چې د چا انتخاب دی پکچر انتخاب دی خپل کس راوړم براوز باندې کلیک کوم او براوز باندې مې کلیک کو د راځم بل کس انتخاب وم مثال اوس خپل د سوجه دا لوګو برابر نو ته به موږ لوګو راشي صحیح ده او دا لوګو چې راځي دا څنګه راشي زه هم چې دا یو کاپډیټ کا نو دا به موږ په دې کې فټ راشي فکر دې اوس خو فټ راغی شاک طرف ته طرف ته خالی پاتې شو دلته څه شي دلته دې رنګ راشي کوم رنګ بلیک نه سور رنګ راواله نو دا تاسو شي راشي سور رنګ راشي زه چې سور مراواله مثال خبرې مو سره دا یو نه دا راشي دلته تاسو ښکاری دا به بدل نو دا تاسو کسٹم کلر خپل په کلر راکړي په دې کې دا خپل په کلر والا او دانه کا نو تاسو به دا کلر راشي ان شاء الله پوه شئ जरा अगर पे नو हमेशा मुझे फिर सब स्पेस मतलब काशी का तो सोचा पीटर शी चार मतलब कापियां ने थी वो बात तो सोचा पीटर शी और सेंट्रल मतलब मंस केरा वाला और टेन मतलब राजूमेगा नो मुंगा उमुमा सिस्टमालू फिल बता सिस्टमालू ज पिक्चर ना वाला ज पिक्चर ना वाला तो वन सॉलिड कलर वन सॉलिड मतलब रंग वन सिर्फ और सिर्फ रंग कम रंग डार्क वन अरे जो वाली पर हमारा सेलेक्ट करो ताकि वो डेस्कटॉप अंशरा दी हमारा रंग څنګه د غواړم ته غواړم سلاید شو غواړم سلاید شو نه زما مطلب دا دی چې سکند پر د یو وخت بدل شي یو منټ پر سکند بدل شي نو دا چې سلاید شو انتخاب نو ته واسه کې یو فولډر په دښنو موته ورګي تو څو هغه دی وایي نو دا به څو کې براوز باندې کلیک کړئ چې کله د براوز کلیک وکړا به تاسو چې تاسو لري مثال د خبرې د راځم او تم شي دې ډرایو تراشه دې ډرایو تراشه और दराज मिसाल खबर आर डिजाइन था जो दराज हम जान दम सिलेक्शन दी चूज में को नोट बदल दम सरा दी डिजाइन ना बना दी कम डिजाइन को मसला मुझसे जागा बना दी और सो का वफा तो बदली की यो चालू कर ये कोन बताओ जो दराज रेड क्लिक करो का नेक्स्ट डेस्कटॉप रेड क्लिक करा तो का नेक्स्ट डेस्कटॉप राश रेड क्लिक का नेक्स्ट डेस्कटॉप में ताकि चेक की ताकि यो यो फॉलो कर ली अब तो बात करें बस यो में फॉलो कर ली شفل نه مطلب دا تکسونه مکس راغله قطار کې راغله کله یو وخت راواله کله بل راواله کله کله بل کې د خپل قطار باندې روان زه دا شو ګور دا شو شلی او بچو ما فرق نه کوي کنه
نو دا وایي چې آیا دا فلیټ شو په بټوی باندې وشلي که یوازې په فرق وشلېږي زم چې نه یوازې په فرق نګوره تا معاف کړی که دا عام کړم نو که فرق یو که نو د بټوی باندې هم دا فلیټ شو به موږ سره چار کوي که نه زم چې ودنې کې نه به کوي او دا فلیټ شو راشونه باندې کوم رقم ته راشي نو تاسو ما ووایي دا به موږ سره ډېر راشي نو زم چې فلیټونه تېرېږه ما ته بېرته پکچر راوله او پکچر کې ما ته دا راوله نو زمونږ په ډیسکټاپ کې چې کوم پاپ اپ مینو هغه مکمل موږ سره خلاص شو سبا ته به درته تاسو بار وایو